یوه پیغلې په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده درلوده. نوموړې یې له بېساره ښکلا او غوره اخلاقو څخه برخمنه وه، خو تر دې دمه یې واده نه و کړی. یوه ورځ زده کوونکو ترې پوښتنه وکړه: ساره له دې چې غوره اخلاق او ښکلې څېره لري، ولې دې واده نه دی کړی؟ ښوونکي وویل: یوه ښځه وه چې 4 لورانې یې لرلې. خاوند به یې هر وخت هغه ګواښله او ورته ویل به یې: که چیرې دا ځل لور وزېږوې، هر څنګه چې کېږي زه به هغه له کوره بهر کړم. د پاک الله غوښتنه وه چې یو ځل بیا هغې لور وزېږوله او پلار به یې هره شپه هغه رااخیسته او د جومات د دروازې څنګ ته به یې خوشي کوله. خو سهار به چې ورغی، کتل به یې چې ماشوم چا نه دی اخیستی. نوموړي 7 شپې پرله پسې دا کړنه ترسره کړه او د ماشوم مور به د خپلې لور لپاره قرآن کریم تلاوت کاوه او هغه به یې الله ته سپارله. لنډه په دې چې یاد کس ستړی شو او خپل ماشوم یې بیرته کور ته یووړ. د ماشوم مور ډیره خوشحاله شوه، تر دې چې یو ځل بیا امیدواره شوه، مګر دا ځل ډیره پریشانه وه. داسې نه چې دا ځل هم لور وزېږوي، مګر دا ځل د الله پاک په مرسته او غوښتنه داسې نه وه. یا د ښځې زوی وزېږاوه. د دې هلک په زېږېدو سره مشره لور یې مړه شوه. یو ځل بیا امیدواره شوه او بیا یې هم زوی وزېږاوه، مګر خپله 2مه لور یې له لاسه ورکړه. تر دې چې 4 زامن یې وزېږول او 4 لوڼې یې له لاسه ورکړې، مګر یوازې هغه لور چې پلار یې غوښتل د هغې له شره ځان خلاص کړي ورته پاتې شوه. مور یې مړه شوه. لور او زامن ټول ستر شول. ښوونکي خپلو زده کوونکو ته وویل: پوهېږئ هغه نجلۍ څوک وه چې پلار یې غوښتل د هغې له شره ځان خلاص کړي؟ زده کوونکي چوپ پاتې شول. ښوونکي وویل: زه یې درته وایم، هغه نجلۍ زه یم. په همدې خاطر مې تر اوسه واده نه دی کړی چې پلار مې ډېر بوډا دی او هیڅوک نشته چې د هغه خدمت وکړي. زه یې خدمت کوم. هغه 4 هلکان زما ورونه کله کله د خپل پلار خبر او پوښتنې ته راځي. یو یې په میاشت کې یو ځل او نور یې په 2 او 3 میاشتو کې راځي او پوښتنه یې کوي. پلار مې تل ژاړي او له خپل هغه چلند څخه چې له ما سره یې کړی و ډېر پښیمانه دی. پایله دا چې هغه څه چې تاسو بد ګڼئ او ترې کرکه لرئ په هغه کې خیر نغښتی وي. او بل دا چې پلار او مور هیڅکله د زوی او د لور ترمنځ باید توپیر ونه کړي. او بل دا چې ټول بندگان باید د خدای جل شانه په قضا او اراده خوښ اوسي، تر څو نیکمرغي او خوشحالي په برخه شي.